د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو په 18مه ناسته کې اعلان وکړ چې دوی د سیمې په کچه د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د پراخېدو لپاره چمتو دي. موږ هڅه کوو چې د اقتصادي همکاریو سازمان له هیوادونو سره د ګډو اقتصادي، فرهنګي او ستراتیژیکو پروژو له لارې دا فرصتونه عملي کړو. هغه په دې ناسته کې چې د ترکیې، ایران، پاکستان، آذربایجان او ازبکستان د مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې پانګونې او اقتصادي راکړې ورکړې زیاتې کړي. نوموړي سیاسي ثبات د دغو همکاریو لپاره مهم بنسټ وباله. برادر همداراز له ایکو سازمان وغوښتل چې د فلسطین د مسلې حل او د غړو هیوادونو پر وړاندې د یو اړخیزو بندیزونو د منفي اغیزو د کمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو دا لومړی رسمي ګډون دی چې د اقتصادي همکاریو د سازمان په لوړه کچه ناسته کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې سره د طالبانو اړیکې هم خپل نوی پړاو ته رسیدلې دي. ماسکو پرون د لومړي هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی. موږ د دې هرکلی کوو، دا یو ډېر مثبت اقدام بولو. له دې سره به د موږ او د روسیې فدراسیون تر مابین اړیکې نورې هم پراخې سي. نن د چین حکومت هم د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی دی. On the new development between Russian government and Afghanistan interim government, China welcomes that. China always believed that Afghanistan shouldn't be excluded.